زمونږ د دې زمانه یو غټ محدث دی شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب حفظه الله. هغه په دې مخ کې جمعه کې په بیان کې څه خبره کړې وي هغه تاسو ټولو ته د هغې په باره کې به پته وي. نو په هغې باندې چې د خلکو خپل تربیت خولی دی، پښتنو څومره د علما هغه نفرت یې ظاهر کړی دی په زړه کې، نو مونږ به څه یو او مونږ به څه د شیخ صاحب دفاع وکړو. مونږ د داسې خلکو په مقابله کې که ته خبرې اوم کې نو چې کم محبت ساتي هغه سه محبت ساتي، او چې کم نفرت ساتي نو د هغې په زړونو باندې الله مهر لګولي، هغه زمونږ په خبرو باندې بیا کم از کم نه ټیک کیږي. او شیخ صاحب حفظه الله چې کله د 2024 الیکشن وشو نو غالبا په 8 فروری باندې د پاکستان کې الیکشن وشو، او د 8 فروری نه بعد څومره علماء کرام چې په هغه الیکشن کې دا ناکام شو نو تقریبا زمونږ واپسې متصل بیا زمونږ ختم بخاری و. هغه ختم بخاری چې حضرت مولانا محمد ادریس صاحب حفظه الله تشریف راوړو نو اول چې په کم نجی مجلس کې ناستو په هغې کې هم دغه خبرې اترې وشوې، او بیا چې دلته کلام په سټیج باندې کېناسته او دا ټول بلا رشو دومره رشو په هغه ختم کې چې د خلکو د ناستې ځای نه و، څوک ولاړو څوک بره و، دومره زیات رشو. او مخامخ به تاسو ته یاد یو غټ سټیج جوړ شوی، هغه ټول سټیج چې کوم سټیج هغې باندې علماء کرام ناستو، د علماء کرامو نه ډکو. او شیخ صاحب چې کوم دی نو باقاعده دا وفرمایل چونکې د هغې د بعض علماو دا دغه شروع کړی یو ټرینډ یې چلو چې یاره دا خلک په مونږ باندې د اوټ اعتماد نه کوي، په دې باندې زمونږ باندې د دې اعتماد نشته، نو دی بیا په مونږ باندې د مونځ اعتماد ولې کوي، د غم را باندې ولې کوي، د خادۍ را باندې ولې کوي، د نور هر څه اعتماد را باندې ولې کوي. نو مونږ له پکار دي علماء کرامو لا چې بیا په دغه څیزونو کې هم دې ته معذرت وکړو چې د دې مونږ مشران نه یو خو په دغه ځای کې، نو خو په مونږ باندې دا او دا ځکه دی چې دا کار بل څوک کولی نه شي نو دا په مونږ باندې کوي، او د هغه کار دپاره چې نور څومره دنیادار خلک او څومره فاسق او فاجر راټول شوي نو بس د هغې مرسته کوي. نو شیخ صاحب ته دا خبره رسېدلې وه، نو شیخ صاحب دلته داسې په جړا شو، هغه کلیپ به اوس هم موجود وي، او په ډرک ډرک یې وجړل او سم ډېرې وجړل، او علماء کرامو ته باقاعده متوجه شو او ورته یې وفرمایل چې علماء کرامو دا خلک دا څومره مجمع چې ناسته ده په زرګاو خلک مونږ ویني مونږ ګوري مونږ اوري، دا خلک خو نه پوهېږي، دا که په تاسو پسې خبرې کوي، دا که په تاسو پسې کنزل کوي، تاسو کم از کم علم والی تاسو داسې مه کوئ. او یو ماشوم چې څنګه جاړي که نه، یو ماشوم داسې شیخ صاحب په ډرک ډرک په سټیج د پاسه وجړل، او علماء کرامو ته دا خبره ډېر په مینت او په زارۍ سره وکړه. نو اوس زه به سیم او زما دفاع به سي چې زه د شیخ صاحب دفاع وکړم، او شیخ صاحب له الله داسې زړه ورکړی چې په زمونږ یو 18 کاله مخکې د مدرسې چوټیانې وې، نو د مردان علماء کرام څومره جید علماء کرام دي، هغې کې شیخ الحدیث حضرت مولانا سجاد الحجابي صاحب او مولانا امان شاه حقانی صاحب او څومره علماء کرام جید دا ټول دلته کې دعوت مونږ ورکړو چونکې شیخ صاحب تشریف راوړو ماښام ماسخوتن ټایم و. نو په هغه نجي مجلس کې چې دی نو شیخ صاحب ډېرې قیمتي خبرې وکړې، او څومره علماء کرام جید چې هغه ټایم سره و هغې ټولو ته اجازت حدیث ورکړو، او باقاعده هغه حدیث چې و نو هغه شیخ الحدیث حضرت مولانا سجاد الحجابي صاحب تلاوت کړ هغه حدیث، او ټولو علماء کرامو واورېده. په هغې کې شیخ صاحب دا یو قیمتي خبره ډېره زیاته، ټولې قیمتي خبرې وې، خو دا خبره یې پکې ډېره زیاته قیمتي وکړه چې شیخ صاحب ته الله نن دا کم قبولیت ورکړی دی، لکه په داسې دا سروې مطابق تر اوسه پورې چې څونه سروې شوې ده نو څونه مدارس چې غټ غټ دي زمونږه
د اهل سنت والجماعت په هغه کې 1500 زر 1200 سوال 1500 طلبه کرام دي د دور حدیث او شیخ صاحب چونکه حدیث دو ځای پڑھاوي یو په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې پڑھاوي نو التم 1500 تعداد التمی او جامعہ نعمانی عثمانزی کې پڑھاوي التم 1500 تعدادی دور حدیث کې نو دو ځای پڑھاوي نو په یک وخت تقریبا 300 د پاسه 3000 د حدیث طلباو ته هغه حدیث پڑھاوي نو دا دونه قبولیت چې الله ورکړي دي نو دا اصل نه دی ورکړي والا نو هغه او فرمایل چې زبا قاعده تلې ما زبط لم او ما به د خانه کعبه دا غلاب نیو د خانه کعبه غلاب به میونی و ما به د الله نه سوال کو چې یا الله زما د ازله چې کوم دی دا د دې خلکو د حسد او د بغض نه خالی کې چې زدا زما په ارزله کې دا بغض او حسد د سره رانی شي چې ير دا پلان کې عالم چې دی دا وګوره د حدیث پڑھاوي د سره دومره تعداد دی د سره دومره تعداد دی او دا پلان کې چې دی دا سه او دغه بغض او حسد او په هر قسمه بغض او حسد که عوام دي که خواص دي څوک دولت والدي چاله الله دولت ورکړي دی وي ما به د الله نه دا دعا کوله چې زما د زړه د حسد او بغض نه صفا کې وي زما د زړه د حسد او بغض نه مکمل صفا دی نو د دینه بعد کدا کوم کسانو کړي دي خپل نقصان کړي یاد ساته د شیخ صاحب دومره رته برابر چې داستن په سمندر کې ډوبه کې او هغه پسې دومره اوبرو خيږي کنه د هغه برابر هم د شیخ صاحب په شخصیت باندې اثر نه دی پریوته او نه به پریوځي او نه د هغه په عزت کې به ان شاء الله فرق راشي خودي ځان خراب کو د داسې خلکو کم اخیری انجام چی او خاتمه غړي رضیات غلط او خراب اخیری